زمونږ بالا مانه کې ډاکټران شته یو خیرن ډاکټر ورته وي هغه چې ماخام ټول ډاکټران چوټي شي داغه د شپې ډیوټي چالو شي تسپیم پلاس کی خیرن ډاکټر هغه دا دوربین په وخت کې لګولې دلته او دا سټسکوپ چولګي کنه تاسو د ډاکټر ته ته په ایمان وي چې دومره سات کې د معلوم کړ چې دنه نسب بالا د پدې ستندر په دا څه کوي خانه پوری کوي ستا دماغ کې دا چول غواړي چې ما دوربینم په ولګولو او داسې جبم رويستتي جبر او باسا داسې بیا سترګم ولا د شي او ته په دې څه پوهیږي خوارشي چې سترګې د څه کوي ګوري لا باز ډاکټر دا یو خزه ولا راغلی ونه هغه خزه ته ویلې چې ټټي کې خون کړی دی هغه وای ډاکټر صاحب ما په ټټي کې خون نه او بیړی غرچی ټټي کې خون کړی دی هغه پښتانه دا پوښتنه چې ګني په ټټي کې دې سړی مړ کړی دی خون کول خو سړی ته وای ټټي کې خون کړی دی هغه نو ما په ټټي کې خون نه کړی هغه ورکشا څنګه کې ګان لیاي مریض دی غلطی نه سمجھدي بیا رانه نهستا نو محکارا کا پرچرا والی نو محکارا کا هغه ورته لمنو چته کړه یعنی دا نوم می ګوري دا ستاد ملک ډاکټران عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لارشي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خدوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سمولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدای ته ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونه خې مسته کې چې په دې سرک د څه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې زمونږ پالاقه کې او معزز او شریف او د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه تاوړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو به یو نره غوندي لګي د بلې بلا ورته وا چولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غول او خزه به ورته غړېدلا چې څو وخت خدای رونی و نو مال راغې ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړه کزه ډیپټي کمشنر تزم ستاسو خلکو کارونه کینی والله که پکال کې ورشو کتانی پولیس تاسو مردار یې پلیت یې چرته پرشکو کې رانی ولی یې چرته سبب بیلې سن رانی ولی یې چرته یو خزراله وای مولا سه نه پولسته خدای ورکی مال والی ول زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته ویني نو زه پولیس سره کلیم دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مردار یې 400 کوي او مال را منډه کې چې پولیس مونیسی ذاتانیدار غریب ته ټلیفون کوم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورته بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاس په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ تزم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړی را منډه کوي چا دمه ګډاوي دمه
او پولیس یې درنونی سره مړه کې هغه خادي وکړه کې را دغه کې هغه په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس تکو تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسېده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویل کېرونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي تاسو وګورئ په دې ریډیو کې میلاد شریف کوي د جمعې په شپه کوي میلاد شریف ناتخوانان په کې راغوختي او صاحب په کې مقررین می او چې میلاد شریف ختم شي و اوس د تازه ګلنا دبلې او سرنا واوري دیخوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې د اسلام چې شپک کاله وشو چې لګي دي دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انډیا دب کا شپ کې الکه اخلاق تا کړی وا نجی دا رچارانی تنگ تون کړه تا پټ کړی وې نجی تو بس تغفات دا رچارانی تنگ تون دیخوا وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونی و په یو بالاخانه کې چې ویني و بویت لا عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی وایي خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازا سلا نه ګوره څه وای نه جی خزینه تاسو خزې څنګه چل دی به داس ما وخته را راضی بس وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا سه تاړې سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تاړې سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوف چې یا الله خیر پېښ کې ادا سه برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه اړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمې دلی ملک تاړېدارې ما خدای راستی کا دا دنیا په څوک په بلاړې چې ورته حق بیاونه